سلامونه نیکې هیلې سره مات په دې هیله تاسو به راته روغ جوړ وئ. نن ورځ بیا تاسو ته په باینانس لرن ایرن کې دوه ریوارډونه درخوایم چې یو د سی کې وي په نوم دی او بل د پورتل په نوم دی. نو لومړی به تاسو ته د سی کې وي پورتل د پوښتنو ځوابونه په دې ویډیو کې په لایو ډول در وښیم او د پورتل والا به تاسو ته په واتساپ چینل کې درته واچوم ځوابونه یې د هغې ځای څخه تاسو حل کړئ. نو لومړی به تاسو ملګرو باینانس ته راشئ. کله چې تاسو باینانس ته راغلی په مور آپشن باندې به تاسو دلته کلیک وکړئ. کله مو چې په مور آپشن باندې کلیک وکړو تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. لاندې به راشئ په لرن ایرن باندې به تاسو کلیک وکړئ. کله مو ملګرو چې دلته په دې لرن ایرن باندې کلیک وکړو نو تاسو ته بیا بله صفحه راخلاصیږي. نو اوس به تاسو ملګرو بیا هلته د هغه ریوارډونو پوښتنې حل کوئ. نو هغه پوښتنې تاسو ته په لایو بڼه درښیم. لومړی د سی کې وي پورتل پوښتنه درته ښیم او بیا د پورتل کوین پوښتنې تاسو ته په واتساپ چینل کې اچوم. نو لومړی به تاسو په سټارټ لرنینګ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو ملګرو بیا دلته تاسو ته بله صفحه راخلاصیږي. دلته به تاسو ملګرو په دې غشي آپشن باندې کلیک وکړئ. بیا وروسته به تاسو بیا په سټارټ کویز باندې کلیک وکړئ. هلته تاسو ته پوښتنه راځي. پوښتنه چې زه څه ډول حل کوم په همغه ډول به تاسو هغه پوښتنه ورته حل کړئ. نو دلته بیا تاسو ته پوښتنه راځي. نو لومړی دغه پوښتنه درته راځي په دې کې به تاسو د ټرو انتخاب کړئ چې یعنې سم دی. دغه به ورته انتخاب کړئ. په مسلسل ډول چې کومه پوښتنه زه دلته حل کوم په همدې شکل به تاسو دغه پوښتنه ورته حل کړئ. لومړی به ته پوښتنه سلیکټ کوئ او بیا به تاسو لاندې سبمیټ وهئ او نه وروسته به تاسو نیکسټ کوېشن به وهئ. صحیح ده. نو دغه پوښتنه چې تاسو ته په دې ویډیو کې په لایو ډول حل کومه او بل دا چې ملګرو د پورتل کوین پوښتنه به تاسو ته په واتساپ چینل کې واچوم له هغې ځای څخه یې تاسو حل کړئ. صحیح ده. نو دا پوښتنه په دې ډول تاسو ته حل کوئ. دې کې به تاسو دریم انتخاب کړئ ملګرو. دا دریمه چې کله انتخاب کړئ نوره پوښتنې په دې ډول دي. دې کې به ملګرو 2019 انتخاب کړئ. لومړی یو دغه مو چې کله انتخاب کړو سبمیټ به کړئ. نو د نورو پوښتنې هم په دې ډول حل کړئ. صحیح ده. نو زه چې څه ډول پوښتنې حل کوم په همدې شکل تاسو هم دغه پوښتنه حل کړئ. نو په دې کې هم ټرو انتخاب کړئ او په دې لاندې پوښتنه کې هم بیا ټرو انتخاب کړئ. دا مو چې کله انتخاب کړو دلته بیا په ویو ریزلټ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې په دې باندې کلیک وکړو نو ستاسو پوښتنه په بشپړ ډول حلیږي. نو په دې طریقه تاسو کولی شئ چې دغه پوښتنه حل کړئ او دا ریوارډ به تاسو ته 48 ساعته وروسته دغه ریوارډ درکول شي ستاسو ایرن والټ ته به جمع شي. نو ښه وختونه ښه شېبې درته غواړم. مننه.